دا زړه راښکونکې سیاره چې وینئ ګلیسا 1581 ده. هغه سیاره چې له ډیرو اړخونو له ځمکې سره ورته والی لري او د ژوند کولو وړ ده. ګلیسا 1581 د ځمکې ته تر ټولو نږدې د ژوند کولو وړ سیاره ده. داسې بریښي چې دا سیاره به د راتلونکو انسانانو کور وي. انسانان په 2007 کال کې د نوموړې سیارې په موندلو بریالي شول. برابره له ځمکې څخه لویه ده او خپل ستوري ته په برابر واټن کې موقعیت لري. ستوری تر لمره کوچنی او د لږ روښنایي درلودونکی دی. له خپل ستوري څخه برابر واټن کې شتون د دې لامل شوی چې یا د سیاره نه په بشپړ یخ او یا ګاز بدله شي. د همدې سیارې په مخ اوبه شتون لري. له ځمکې وروسته د انسانانو لپاره یو ښه کور دی. غوره ځای دی چې انسانان کولی شي هلته ژوند وکړي. یوازې یوه ستونزه شتون لري، هغه هم واټن دی. هغه ډیره لرې ده، تر 20 لمریز کاله یو څه ډیره. له دې سیارې سره زموږ واټن 20 تریلیون کیلومتره ده. که غواړئ دومره ډیر واټن درک کړئ نو غوره به وي چې د بشر په لاس په جوړه شوي ویجریو بیړۍ کې کښینئ. هغه وسیله چې په 1970 کال کې فضا ته ولېږدول شوه او اوس هم د مخته تګ په درشل کې ده. دا د بشر چټکه جوړه شوې وسیله ده. په ثانیه کې د 18 کیلومتره په چټکوالي سره حرکت کوي. اوس به څومره وخت ونیسي چې ویجریو دی ګلیسا 1581 ته ورسیږي؟ 20 لمریز کاله. د کائناتو ستروالی کومه معمولی خبره نه ده. دا چټکوالی د دې ستروالی پر وړاندې هیڅ دی. ویجریو که په همدې چټکوالي حرکت وکړي ستاسو په اند په څومره وخت کې به هلته ورسیږي؟ 350,000 کاله وخت اړتیا ده. ویجریو به په فضا کې د حرکت په حالت کې وي. خرابیږي نه، کومه ستونزه هم نه ورته پیښیږي. همداسې به روان وي خو نشي کولی چې تر دا ډول سیارو ځان ورسوي. خو په پایله کې به انسان یو کار وکړي تر څو ځان تر لرې پرتو سیارو ورسوي. انسانان په منظم ډول په هڅه کې دي او ورځ تر بلې پرمختګونه تجربه کوي. انسانان په دې هڅه کې دي چې ځانونه تر نورو سیارو ورسوي او د داسې وسیلو په جوړولو بوخت دي تر څو لرې واټنونه وازمایي، ځکه چې د ځمکې په مخ د مخکې وخت را لنډېدونکی دی. هغه وسیله چې وکولی شي انسان تر لرې واټنونو ورسوي هغه په تیلو، ګاز او اټوم کار نه کوي. باید د سون یو ناپېژانده او ځواکمن مواد ولري. د بیلګې په توګه لکه پاد ماده چې اوس مهال د نړۍ تر ټولو ډیر ارزښت لرونکې ماده ده. د داسې سفینې جوړول زیات لګښت او وخت اړتیا لري. هغه انجینران چې دا سفینه ډیزاین او جوړوي هیڅکله به یې بریا په خپلو سترګو ونه ویني، ځکه چې دا سفینه به د زیاتو کلو په تیریدو چمتو کیږي. خو انسانان همدا ډول نه دي چې هر څه ځان ته غواړي. انسانان کولی شي یو نهال کینوي او میوه یې بل څوک وخوري. انجینران په دې طرحه په چټکوالي سره کار کوي. دوی پوهیږي چې پایله به یې خپله ونه ویني. کائنات ډیر ستر دی. دا موږ ته تر ټولو نږدې پرته سیاره ده. دا سیاره زموږ په خپل کهکشان کې ده. د شیدو لار کهکشان چې یو متوسط کهکشان دی قطر یې 100,000 لمریز کاله ده. له سپیس انفارمیشن سره اوسئ. له موږ څخه د ملاتړ په موخه زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ.